تاسو ته پته شته حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سحر ټیم کې فرشته اعلان کوي اللهم اعط منفقا خلفا چې اے الله کم انسان چې ستا په لار کې لګي کم انسان چې سخی وي او هغه ورکوي پیسې ورکوي نو وی اے الله د د اعمال نورم زیات کی او کم انسان چې شوم وي شومو جمع کوي نو وی دا غنه د اعمال هلاک دی خو جمع کوي دی وی ما سره سمې ډېرې دي بینک پم ډکتی شکر دی کاروبار مې روان دی کراچۍ کې مې موړو کې بزنس دی دلته مې موړو کې بزنس دی آنلاین کارم کوم او ډېرې پیسې شکر دی راځي خو 1 روپۍ د الله په لار کې نه خرج کوي اچانک په یو داسې حادثه راشي یو داسې بیماری پې راشي چې هغه سانه څه جمع کړي وي هغه هر څه ته هلاک شي دا د فرشتې هغه بد دعا ده نو دا مال ګوره قارون سره د ټولو نه زیات مالو سره د مال الله جل شانه غرق او دا بینکونو کې چې جمع کړي دي نو دا خو کیشیران په ګوتې پیړی راړی شماري راشماري تا جمع کړي دي انسان د دنیا نه لاړ شي هغه مال ته نه پاتې شي ښه د بنګلې د منځ نه د جنازه وځي اوچته شي چې کله دې جمدي دی وایي چې بس آل نال زه یم هر څه چې دي بس دا زه یم او دې ډېر د دې یو بل سوچ یو بل ذهن وي